د ننګرهار والي د مرکز او ولایت مسؤلینو سره د یو شمېر موضوعاتو د حل په موخه ولیدل. د ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند د قانون چارو وزارت مسؤلینو سره په اړونده برخه کې د اصلاحاتو او قاچاق مخنیوي په موخه ولیدل چې په ګډو هڅو او همکاریو ټینګار وشو. ننګرهار کې د ډاکټرانو ټولنې پریکړه کړې چې له مخې به یې له ښوونکو فیس نه اخلي. د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلین دغه ولایت کې د ډاکټرانو ټولنې د هغې پریکړې قدرداني کوي چې له مخې به یې د ښوونکو څخه فیس نه اخلي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست مولا هدایت الله بدري نیمروز ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه ولایت د چهار برجک ولسوالۍ د ګودزري سیمې د لیتم له قانون څخه لیدنه کړې ده. مولا هدایت الله بدري د دې لیدنې پر مهال د چهار برجک ولسوالۍ د ګودزري سیمې د لیتم قانونو د سروې په موخه د انجینري ټیم ته دغه قانونو د څېړنې سپارښتنه کړې ده. د فراه د ځمکني ترانسپورت د تنظیم ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د لویو مسافرونکو موټرو د ګړندي تګ د کنټرول په موخه اړین ګامونه پورته شوي دي. د یاد ریاست رئیس مولوي سید احمد ساجد رسنیو ته ویلي ټول هغه مسافرونکي موټر چې د دې ولایت څخه نور ولایتونو ته مسافر لیږدوي د مسؤلینو لخوا کنټرولیږي او له سرغړونکو سره قانوني چلند کیږي. او د نیمروز ولایت ځایي مسؤلین وایي چې دغه ولایت هوایي ډګر او مرکزي زندان ته د 90 میلیونه افغانیو په لګښت د برېښنا د لیږد چارې پیل شوي دي. په جوړ شوي مراسمو کې د نیمروز والي شیخ محمد قاسم خالد په خپلو خبرو کې د دغې پروژې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د هوایي ډګر او مرکزي زندان د برېښنا ستونزې هواري او په نویو عصري وسایلو سمبال شي.